محترم نن غواړم چې د قرباني په باره کې په دریو موضوعګانو باندې تفصیلا خبره وکړم. اوله موضوع دا ده چې حیوان څو کلن وي قرباني کول فری جواز لري. دویمه موضوع دا ده چې کومو حیواناتو باندې قرباني کول جواز نه لري. دریمه خبر دا ده چې کومو حیواناتو باندې قرباني کول جواز لري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر الآية. رازم اولی موضوع تا نو د حیواناتو دفاره مختلف جنسونه دي. د هر جنس دفاره شریعت مطهره ځان ته عمر ټاکلی، لکه په مثل د اوښ که چیرته اوښ 15 کلن وو قربانی کول فری جائز ده. دوهم جنس په مثل د غوا، غویی او میخي که چیرته 2 کلن وو نو قربانی کول فری جائز ده. دریم جنس په مثل د پسه او وزې که چیرته 1 کلن وي نو قربانی کول فری جواز لري. او که چیرې پسه 6 میاشتنی وو او داسې ښکاره کېده لکه 1 کلن، بیا هم قرباني کول فری جائز ده. او وزه که څومره غټه وي خو چې تر څو 1 کلن شوي نه وي قرباني کول فری جائز نه ده. دوهمه موضوع هغه حیوانات چې قرباني کول فری جائز نه دي. اول هغه حیوانات چې دواړه سترګې ړندې وي. دویم هغه حیوانات چې یوه سترګه یې ړنده وي. دریم هغه حیوانات چې پښه یې ګوډه وي، داسې ګوډه چې د حلالي ځای ته نشي پرېتلی. څلورم هغه حیوانات چې ټول غاښونه ونه لري او خوراک هم پرې نشي کولی. پنځم هغه حیوانات چې د اول پیدایښت نه دواړه او یا یو غوږ ونه لري او که چیرې واړه غوږونه یې درلودل بیا هم قرباني کول فری جائز دی. شپږم هغه حیوانات چې د غولانځو سرونه یې قطع شوي وي. اووم هغه حیوانات چې پزه یې فرې شوي وي. اتم هغه حیوانات چې نر ښځه کې وي، یعنی ښځه او نر یې معلوم نه وي. نهم هغه حیوانات چې ګندګي خوري. لسم هغه حیوانات چې غوږ یې د 3 حصې څخه زیات پرې شوی وي. نو دا هغه حیوانات دي چې قرباني کول فری جواز نه لري. دریمه موضوع هغه حیوانات چې قرباني کول فری جائز دي خو سره د کراهیت نه. اول هغه حیوانات چې ګوډ وي خو پښه په ځمکه لګولی شي او د حلالي ځای ته تللی شي. دویم هغه حیوان چې کوڼ وي خو کوڼوالی یې زیات نه وي. دریم هغه حیوان چې لکۍ له 3 حصې کمه پرې شوي وي. څلورم هغه حیوان چې غوږ یې د 3 حصې څخه کم پرې شوی وي. پنځم هغه حیوان چې د سترګو دید یې کمزوری وي. شپږم هغه حیوان چې غاښونه نه لري او یا کم لري خو خوراک پرې کولی شي. اووم هغه حیوان چې داغدار وي. اتم هغه حیوان چې لیونی وي خو خوراک کولی شي. نهم هغه حیوان چې ډنګر وي. لسم هغه حیوان چې بچی په نس وي او د لنګېدو وخت یې هم نږدې وي. 11 هغه حیوان چې بدن یې زخمی وي او چونجې یې هم کړي وي. 12 هغه حیوان چې د زوړوالي له وجې بچی نشي راوړی. 14 هغه حیوان چې یو ښکر او یا دواړه ښکرونه یې مات شوي وي خو ماتوالی یې مغزو ته نه وي رسېدلی. 14 هغه حیوان چې غوږ یې پر اوږدوالي فرې شوی وي. 15 هغه حیوان چې غوږ یې په پلنوالي پرې شوی وي. 16 هغه حیوان چې غوږونه یې سوري وي. 18 هغه حیوان چې مرزادي لکۍ کوچنی وي. 18 هغه حیوان چې سترګې یې کږې وي.
نو دا هغه حیوانات دي چې قرباني کول فرې جائز دي خو سره د کراهیت نه. نو دې نه ما سوا چې کوم حیوانات دي په هغې باندې قرباني کول جواز لري چې عیبجن نه وي. نو که چېرته عیبجن وو نو بیا قرباني کول فرې جائز دي خو سره د کراهیت نه. نو دا مسئله شامی ذکر کړې ده جلد نهم صفحه نمبر 488 او همدارنګې الفقه الاسلامي و ادلته جلد 3 صفحه نمبر 618 او همدارنګې فتاوی هندیه جلد 5 صفحه نمبر 318. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو که چیرې دغه چینل مو خوښ شوی وي نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا دینی مسئولیت ادا کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. نو انشاءالله الرحمن په راتلونکي کې به نوي او جدید فقهي مسائل تاسو ته نشروم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.